خوږیاڼو ولسوالۍ کې ځمکنی توت کرل شوی دی او حاصل یې څه کال ماشاءالله چې ډېر ښه دی او ډېر خوندور دی. وارې مونږ راوش کوو دې ځای نه بیا وړو هلته ملګري ناست وي بعضې وخت زه هم دلته یم بعضې وخت هلته ډبي کوو بیا هغه پیک کوو او کابل ته یې وړو دلته یې نه خرڅوو. ته خو راغلی پژواک صاحب ځمکني توتان د نوشه جان کړه څنګه دي؟ تر اوسه خو مې یو دوه دانې خوړلي دي او دا ستا مرکه ماشاءالله دا زده که نه چې اوږده شوه ورنه موږ راتلي زمیني خو دا به ښه وي. چې په دغه پیښه کې څلور دانې غواګانې 20 دانې غومبسې 10 دانې چمچاران 15 میږیان او 10 دانې مچان پکې په حق رسېدلي دي. د اروپا شوقیان دي څوک اروپا ته منډې وهي څوک یو خوا ته بل خوا دغه د اروپا پیسې چې په افغانستان کې یو کاروبار روان کړي اما ما کم از کم 50-50 زره روپۍ بندي کړي له 100 نه پر سره په کار دی همدغسې که نور دغسې یو کاروبار ځان ته جوړ کړي نو کیدای شي موږ هېوادوال بېکار پاتې نه شي. دا غریب زړه مې له یار لږه نوره مینه غواړي لکه افغان ماشوم چې سړه ډوډۍ له موره غواړي. زه اوس چې شعر لیکم زړه مې دردېږي په هر یو بیت کې راته ښکارېږي. یاره ټپي خو نه خو کله کله سندرې پکې اورو فقط سندرې پکې اورئ؟ خالص سندرې پکې اورو نور شی نه کوو. سړی خو ځان سره زمزمې هم کوي که نه ځکه دا خو داسې ده چې سړی ستړی کېږي نه مونږ بعضې وخت بس کیسې پکې کوو یو بل ته کیسې پکې کوو بس دې کوم ساعت تېرېږي سره ښه پکې خوشحاله وو. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر. د خپرونو په لړ کې دا ځل راغلي یو د خوږیاڼو ښکلې او سرسبزه ولسوالۍ ته. په دغه ولسوالۍ کې درته یوه ځانګړې خپرونه په وطني حاصلاتو لرو. وطني حاصل څه ده؟ تاسې دغه پټی ګورئ دا د توت زمیني دی یا ځمکنی توت. څه کال نو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې ځمکنی توت کرل شوی دی او حاصل یې څه کال ماشاءالله چې ډېر ښه دی او ډېر خوندور دی. نن نو په همدغې باندې یوه ځانګړې خپرونه ستاسو دپاره لرو. له هېوادوالو سره به غږېږو له دوی نه به پوښتنه کوو چې څه کال دغه ځمکني توت حاصلات څنګه وو دوی کومو ولایتونو ته ولېږه په څه حساب سره دا پلورل کېږي. په همدې تړاو ځانګړې خپرونه لرو. ملتیا مو وکړئ. د تل په څېر د خپرونې کوربه زه زلمی زیل او د کیمرې په برخه کې راسره سراج الدین پژواک صاحب دی. راځئ نو ملتیا مو وکړئ دغه خپرونه تر وروستیو شېبو پورې تعقیب کړئ. پیل کې د دې ښایسته ولسوالۍ ځینې ښکلي انځورونه سره ننداره کړئ.
بیا هم ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو دغه ځوان ګورئ نو ځوان ماشاءالله دغه ځمکني توتان شکولي دي، لګیا دی په همدغه پټي کې کار کوي. له ده سره غږېږو. سلام ځوانه سړی مو شه. وعلیکم السلام، څنګه ورور ښه په خیر راغلی؟ خیر اوسې، مننه. ښایسته نوم دې راته واخله. زما نوم شاه حزب احمد دی او د همدغه خوږیاڼو ولسوالۍ و اوسېدونکی. بس د همدې خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. څومره توتان دې راټول کړه؟ توتان خو دا والا بس اوس یې زور کم شوی دی، مخکې ډېر و، اوس هم ماشاءالله ښه دی، په درزنده کې روان دي توتان. هو والله چې ته به ښه ستړی یې. والا ستړی خو پکې خامخا یو، ځکه زور لري، لمر ته ټوله ورځ بس کار کوو، پکې لګیا یو، خپله غریبي پکې وباسو. د سهار رسینې به تقریبا څومره ډبې به دې برابر کړي؟ یاره د سهار رسېده څه وایه چې ډبي خو موږ 14 کارټنه وباسو، هغې ته بیا ضرب کوو، تور سم لا شمارلي دي، خو 14 کارټنه تر اوسه ایستي. هو دا پټي ستاسې خپل دي؟ هو دا موږ د تره د زوی دي، هغې کې ورسره لګي وو، مزدوران یې ورسره موږ. تاسو ته بیا د ورځې په حساب سره پیسې درکوي که ځمکنی توت درکوي؟ نه، موږ چې کله ورځ خلاص شي بیا موږ ته 200 روپۍ د ورځې راکوي. هو او مکتب وایي؟ مکتب هم یې وو. داسې وکړه دغه لیدونکو ته به یو څه شی ووایې اوس. د لیدونکو ته دا وایم چې د خارج دغه افغانستان درته ښه دی، که همدغه ګلې ګلزار شي نو خارج نه خلک افغانستان ته منډې روي، او د دې خارج نه چې نه جوړېږي، مور او پلار نه لري، همدغه مزدوري چې ونه کړي خارج کې چې نه کېږي، ځکه د مور او پلار چې لري او همدغه توت زمیني دي، دا د افغانستان ډېره ښایسته میوه ده. دا ګوره خارج کې چې پیدا شي ډېره بې خونده میوه وي، خوند نه کړي. د افغانستان خپله میوه ده، خارج بېله میوه ده. نو ما ټولو ته دغه پیغام دی چې په دې خپل افغانستان کې خواري وکړي، محنت وکړي، دغه د دوی لپاره یو غټ افتخار دی او زموږ لپاره. تا ته چې موقع برابره شي ته ورځې څومره توتان خورې؟ یاره خدای مې د غاړه نه باندې ډېر خورو، یو پاچې خو پکې خورو. څنګه خوندور دي؟ یاره په هغه کې توتان خو ډېر خوندور دي، خو د خوږیاڼو بیا ډېر خوندور دي. هو هغه بل هغه ځای نه غږ کوي چې سړی وایي قانع شو، مطلب که ډېرې خوړلې. فکر کوم تاسو لکه چې مخکې یو جنګ وهلی و په همده باندې. یاره بس باندې کې دا توتان ډېر پرېږدي دي، که همدغه کې مونږ لکه هغه دی، دا توتان ډېر پرېږدي دي، مونږ چې ورپسې ګیر کړو بیا دا نه قانع کېږي په ښه اسانۍ باندې، په ماشومانو یې راړئ. هغه خو اوس داسې وایي چې ده وایي ډېر خوړل او نه یې منله مخکې. نه مونږ خو توتان کې خورو، صحیح ده، خبر خو یې صحیح ده، خو دلته نه ډېر پکې پاتې کېږي دوچو کې. دا اوس چې کوم مونږ پکې زحمت وباسو ټول د انده د لاسه، ځکه دا پکې لږ هغه کوي، توتان پرېږدي. دا راته ووایه کله چې یوازې شي که نه دغسې سره توتان خو ښه ډېر خوري، دا راته ووایه چې ځان سره زمزمه ټپه څه شی وایې که نه وایې؟ یاره ټپې خو نه وایو، خو کله کله سندرې پکې اورو. فقط سندرې پکې اورئ؟ خالص سندرې پکې اورو، نور شی نه کوو. سړی خو ځان سره زمزمې هم کوي که نه، ځکه دا خو داسې ده چې سړی ستړی کېږي. نه مونږ بعضې وخت بس کیسې پکې کوو، یو بل ته کیسې پکې کوو، بس دې کوم ساعت تېرېږي سره ښه پکې خوشحاله یو. ماشاءالله ماشاءالله دغه توتان هم ډېر داسې تک سره سره دي که نه؟ دا ډېر ښایسته توتان دي، دا چې یو مینځي مالګې سره خوري بیا ډېر ښه خوندور راځي. مالګې سره بیا ښه خوند کوي. مالګې سره ډېر ښه خوند کوي. تاسو چې میلمانه راشي میلمستیا ورکوئ ورته؟ هو بالکل میلمستیا چې هر څونه میلمانه راشي موږ په خدمت کې یو، چې هر ځای نه راځي. داسې نه شي چې درپسې لرګی راواخله د پټي نه وشړل. نه موږ خو ګاډیوال خلک یو، شکر الحمد ښه غیرتیان خلک یو، چې هر څونه راشي بس موږ ته په خدمت کې حاضر یو. د وطن چې هر څوک وي ډېر میلمه پاله مینه ناکه خلک دي. ډېره مننه. زه دې هم له کاره نه وباسم چې بیا به هغه دغه ما ته غوسه یي که نه؟ نه چې غوسه خو سړی نه دې له کوي. کاره وویسته. نه غوسه خو نه کوي، بس تاسو کور ودان چې راغلی موږ پوښتنه مو کړله، دغه ځای ته راغلی، هر کله راشئ خوشحاله او آباد اوسېږئ. ډېره مننه. خیر درنو هېوادوالو، تاسو دغه ګورئ نو ماشاءالله ښایسته او ښه خوندور توتان دي. دا زموږ د وطن دي، دا حاصل زموږ د خپل وطن دی. تاسو هڅه کوشش دا کوئ چې له خپلو وطني حاصلاتو استفاده کوئ، ځکه د وطني حاصلاتو ګټه خپل وطن ته ده او زموږ خپلو هېوادوالو ته یې ګټه رسېږي. د همدغه په تړاو به له نورو هېوادوالو سره هم غږېږو، ځینې شارټونه وګورئ، ننداره یې کوئ. جار د دې وطن دغه حاصلات چې ګوري سړی من غوښې اخلي، ورځ تر بلې غټېږي. تاسې ته بهتره معلومه ده چې پخوا به توت زمیني یا ځمکنی توت دا په څخرودو کې کرل کېده، خو دا ځل د خوږیاڼو په ښکلې او سرسبزه ولسوالیو کې هم په پراخ پیمانه کرل شوي دي او حاصلات یې ماشاءالله چې ډېر ښه دي او ډېر خوندور دي. د دغه ورور سره غږېږو
سړی مصروف هم دی لاسونه هم د ځمکني توت په رنګونو باندې تک سره دي. سلام ورور ستړی مه شې. وعلیکم سلام وروره ښه جوړي خیر اوسې مننه. ښایسته نوم دې راته واخله. احسان الله ثاقب. احسان الله ثاقب. دا راته ووایه چې ستړی خو به نه یې. والله ستړیا خو پکې یو څه نه څه شته دی. یو خو لمر ډېر تیز دی او دې تاثیرات هم ډېر دي او ستړیا شته دی یو څه نه څه. لاسونه دې په ځمکني توت باندې بیخي تک سره اړولي دي. والله اوس دا خو ټول رنګ کوي پوخ توت چې هغه موږ رش کوو او لکه دا رقم توت دا ویني اوس ډایرک اوبه کوي. دا ویني لاس یې سور کوي اوس دا سوروالی کوي یو څه نه څه. بالکل. څنګه و سږکال یې حاصل څنګه و؟ والله سږکال یې حاصل یو څه نه څه کمزوری و ځکه بارانونه وشو او ږلۍ وشوه. توتان لږ دغې څه نه څه ګډ وډ کړه کني بیا هم شکر دی ښه حاصل یې ورکوي توتان. دغه ځمکني توتان تاسو له دې راټول کړئ که نه دا بیا تاسې چېرته لیږئ په همدغه بیونه ولسوالۍ کې پلورئ که نه نور ولایتونو نه دا خو یو وارې مونږ وش کوو دې ځای نه بیا وړو هلته ملګري ناستې بعضې وخت زه هم دلته یم بعضې وخت هلته ډبي کوو بیا هغه پیک کوو او کابل ته یې وړو دلته یې نه خرڅوو و کابل کې خرڅوو کابل نه بیسته ولایتونو ته ځي لکه کندهار او هلمند او دې ساحو ته ډېر زیات ځي. دا بیا ډبی تاسې په څه حساب سره والا بس ورځي که نه مختلفې ورځي بعضې وخت 45 ریټي بعضې وخت 50 ریټي بعضې وخت 80 ریټي یعنې تر 15 پورې ریټ رسېدلی سږکالي. نو سږکال ریټ هم ښه دی نو هو سږکال ریټ ښه دی خو توت لږ کمزوری دی. تېر کال په نسبت تېر کال یې توت 20-25 ریټ 13 پورې جګ توت په 15 پورې تلو. سږکال یې چې ریټ د چا خبره ښه دی او هلته اوس توت کمزوری دی. تاسې دغه توتان دا ځمکه که نه دا حاصلات دا ستاسې خپل دي که نه تاسې دلته دې ځای کې کار کوئ؟ زه خو خپله شخصا تره زوی مې دی هغه سره کار کوم توتان کله راټولونه کوو کله ډبې کوو او تره زوی مې چې دی هغه پټي اخلي نورې کري دي که نه هغه یې ترنه اخلي خو دا پټي خپله دي. هو دا پټي خپل توتان خو به ډېر نه خوري؟ نه توتان والا خوري و اندازه خورو خوږ توت خورو. بیا خو څه نه وایي درته؟ نه هغې ویل څوک نه کوي. داسې نه شي چې لښته در پسې راواخلې د پټي د وشړې چې وروره ته مې راوسې د توتانو ټولولو لپاره ته ټول خورې؟ نه هغه حقې پکې مو سره شته دی. هغه کیسې نشته؟ نه هغه کیسې میسې نه کوي. څه نه چې ټول ته وخوري بیا دغه ته څه پرې نه دي؟ نه وساسې هغه کار مونږ سره نه کوي. توت مونږ خپل حق پکې لرو چې کومه دانه خوښه یې مونږ ته څه نه شي ویلی چې دا مه خورئ. بس دا خو د خپل وطن دی خوندور به مې خوند هم کوي ښه خوند هم کوي خوږه دانه مونږ ته نه خورو. دا راته ووایه کله چې داسې یوازې شي د کار کې لګیا یې که نه سړی طبعا ستړی شي ځان سره خامخا یو څه وایي ته څنګه کله کله ټپې مپې ځان سره کوې که نه؟ والا مونږ زیاتره وخت موزیک اورو او بس که هغه نعتونه نظمونه بعضې ټیم سندرې یو شی نه یو شی اورو یا خپلو کې مرکه کوو ځکه ټول خپل تره زامن او کلیوالي بس کیسې میسې دا کوو بس هماغه کې کار نه درست تېرو. اوس به زموږ لیدونکو ته څه وایې؟ زموږ لیدونکي په تمه دي چې دا به راته یو څه وایي. بس لیدونکي ته به څه وایو خو توتان ښه دي هر څوک یې باید یو دوه ټپې به ورته ووایې که نه؟ یاره ټپې خو هم نه دي زده ګوره ورته ووایه که نه چې په ما د 100 نازونه پورې او په تا مې یو زړګی سنبال نه شو. والله هغسې بس اورو یې خو سرسري اورو هغومره بس چا خبره. ډېره مننه. وروستیو کې هېوادوالو ته څه پیغام لرئ څه غوښتنه لرئ؟ بس څه غوښتنه به ولرو نو څه نشته دی. واده مجرد زمونږ په ژواک صاحب د هغه ځای نه غږ کوي که نه چې د اکثر هېوادوالو وایي دغه دې واده غواړي یعنې په خپله که نه ورته وایي چې واده غواړم. تا خو واده خو ځوانان واده خو هغه ټیم ښه خوند کوي چې کله یې سړي اقتصاد برابري او څه هغه پیسې او څه ناڅه ولري. واده خو نن سبا اسانه دی خو سختي بیرته کوونه او واده کوونه او دغه یې لږ مشکلات دي. تا اوس واده کړی که نه؟ نه زه مجرد یم. مجرد یې؟ شین مجرد او که نه هغه دغه والی ده بس نمبر کې ولاړ یم خو مجرد یم ولې. مطلب دا چې په سپین لیست کې او لیست کې یم یعنې لیست د نوم راغلی دی؟ لیست ته راغلی. زه خدای مهربانه دی انشاءالله. ډېره مننه خیر اوسئ. درنو هېوادوالو تاسو دغه حاصلات ګورئ شاوخوا دغه
ټول پټي چې دي دا د ځمکني توت دي چې دا ځل دا د خوږیاڼو په ښکلې او سرسبزه ولسوالۍ کې کرل شوي دي. حاصل هم تاسې ولیده ماشاءالله ډېر ښایسته حاصل ده. زه واقعا ډېر خوشحالیږم چې وطن ته راځم او د وطن حاصلات وي هغه راخلمه، تولیدات راخلمه، تاسو ته پرې خپرونې کومه، ځکه دا واقعا ډېر په زړه پورې او خوندورې خوند کوي، ځکه چې خپل وطن ته خدمت کوي، خپل وطن ته کار کوي. نو راځئ ځینې نور انځورونه هم راسره وګورئ، خپرونه دوام لري، راسره اوسئ. سلامونه، بیا هم ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. یو بل ځوان راسره ولاړ دی، کمکی ځوان، دم مخکې همدغه ځای کې کار کول، ده سره غږېږو. سلام ورور، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو په خیر راشئ، هر وخت کله راشئ. خیر اوسې، مننه. ښایسته نوم دې راته واخله. نوم مې نصیر احمد دی، د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه حاصلات سږ کال څنګه وو؟ سږ کال یې ښه وو، خو اول سر کې آخر کې داسې شو چې څه ګلی وشو، څه بارانونه وشو، لږ کمزوري. تا به هم په دې اول سر کې ښه توتان نوشي جان کړي. باران البته نوي چې راوځي که نه هر څوک یې خوښوي که نه. او پیل کې چې راووتل دغه ځمکني توتان، قیمتونه یې څنګه وو؟ اول سر کې چې راووته دا سږ کال درته 220 روپۍ کم از کم 400 ګرامه خرڅ. او نو موږ دغه پټي مو واخیسته، ډېر په های قیمتونه مو واخیسته، که نه موږ کېدای شي ریټونه هماغه شی شي. نو اوس چې راښکته شوي دي کم از کم 40-42 روپۍ خرڅوي. د ورځې له دې ځایه تقریبا څومره ډبې ځمکني توتان لاسته راځي؟ موږ خپله چې وباسو د ورځې کم از کم 500 450 تر 600 ډبې ښه. دا بیا نورو ولایتونو ته لېږدئ؟ او موږ یې کابل ته کفې ته انتقالوو، هغوی به یې د هغې ځای نه هر ولایت ته ځي. تاسو دا تجاران ته دا په څه حساب سره ورکوئ؟ ډبې په څو ورکوئ؟ او دا چې دی دې ځای نه موږ ته ځي کابل ته که نه، زه چې موږ خپله ټول په پټي کې کم از کم په دې یو ډبې زموږ 100 روپۍ مصرف راځي. او هغې نه بعد بیا ځي کفې ته، هلته بیا بولي پې ویل کېږي، نو چې په څو خرڅ شو، ټارګېټي ریټ یې نشته، ځانګړی ریټ نه لري. مونږ خو راغلي یو دلته، ستاسې مېلمانه یو. څنګه ځمکني توتان را باندې خوري که نه؟ څه چې وینې او څه چې خوړی شي، داسې نه شي چې بیا لښته راپسې راواخلو. نه انشاءالله داسې به نه شي، ځای لاړ شي که نه بېغمه شه. پټۍ مخکې دی ورکې وګرځي څونه چې خوړی شي، چې تاسو یې بس دی موږ ورته چې اوس بس. ډېره مننه. د دې کار سره زده کړې کوي که نه؟ زه خپل د لوست نه فارغ شوی یم او مخکې مې نو قدم نه دی اخیستی، دغه شیانو کې بس مصروف یم. څنګه اراده لري ورته؟ اراده خو ده انشاءالله څه کار کوشش کوو. زده کړې باید وکړو، ځکه زده کړې مهمې دي. لیدونکو ته څه ویل لري؟ لیدونکو ته پیغام هم دغه دی چې نن سبا خو ټول د اروپا شوقیان دي، څوک اروپا ته منډې وهي، څوک یو خوا ته بل خوا. دغه د اروپا پیسې چې په افغانستان کې یو کاروبار روان کړي، اما ما کم از کم 50-50 زره روپۍ بندي کړي، له 100 نه پر سره په کار دی. همدغسې که نور دغسې یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو کېدای شي موږ هېوادوال کې بېکار پاتې نه شي. بالکل. ټول دې په خپل هېواد کې کار وکړي، داخل په خپل هېواد کې خدمت وشي، او هم کار انشاءالله مخته لاړ شي، څوک بولی هم پاتې نه شي. ډېره مننه، کور مو ودان. قدرمن شي. درنو هېوادوالو، دغلته پچه ایښې ده، نو دغه کې ځمکني توتان پراته دي. تاسې دغه ځمکني توتان ګورئ، تا هغه هم دې کې واچوه چې دلته ښه ډېر ښکاره شي په دې کې. څنګه ستا نوم څه شی دی؟ محمد. درس وایې محمده؟ د سهار راسې تقریبا څومره توتان به یې ټول کړي؟ د 15-16 کارټنه دي. 15-16 کارټنه. دی بل څنګه وخندل؟ تا ولې وخندل والکه؟ هغه څنګه وخندل؟ او څومره توتان دې وخوړه سبۍ نه؟ سبۍ نه زه خو اوس کار نه کوم، ځان داسې راغلم. په چکر راغلی؟ په چکر راغلی او بیا به توتان خو به د خامخا خوړلي؟ یو ډبی دوه ډبی؟ ښه. کوم شعر چې دې زده دی؟ نه. مکتب خو وایې که نه؟ چې مکتب وایې خامخا به دې کوم شعر زده، خو یو شعر ووایه لیدونکو ته که نه؟ شعر به زه کوم شعر؟ بس چې کوم یو دې زده یي، کوم یو چې په مکتب کې لوستی هغه راته ووایه. دا غریب زړه مې له یار لږه نوره مینه غواړي، لکه افغان ماشوم چې سړه ډوډۍ له موره غواړي. زه اوس چې شعر لیکم زړه مې دردېږي، په هر یو بیت کې راته ښکارېږي.
درته نارې کړم در په غاړه وځم جانانه چېرته یې چې نه ښکارېږي. ماشاءالله ماشاءالله. او ترانه خو دې نه ده زده؟ نه. ښه ډېره مننه لوی سړی شي. تاسو دغه ګورئ نو دا ځمکني توتان دي چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې کرل شوي دي. حاصلات هم څه کال ماشاءالله ډېر ښه دي، پراخ پیمانه دي. نو تاسې ځینې نور انځورونه وګورئ، زموږ خپرونه دوام لري. سلامونه بیا هم ستړي مه شئ. تاسې ګورئ چې دلته موږ ته ځمکنی توت راوړه چې موږ یې نوش جان کړو، یو کوچنۍ غوندې میله پرې برابره کړو. د خوږیاڼو ولسونه په کل کې ټول افغانان که تاسې وګورئ ډېر میلمه پاله خلک دي، د میلمه په راتګ سره ډېر خوشحالېږي. دوی هم موږ دپاره دغه ځمکني توتان راوړل، چای هم راوړو، خو موږ ویل همدغه ځمکني توتان کافي دي. پر څنګ مې ناست دی لال محمد رئیس خیل. څنګه یې؟ سلامونه درسه په خیر یې؟ صحت دې ښه دی؟ په همدې ترتیب سراج الدین پژواک صاحب هم راسره دی او دغه نور کلیوال. پژواک صاحب څنګه یې؟ سلامونه جوړ په خیر ښه انشاءالله حالات ښه دي. شکر الحمدلله. میلمستیا خو ګورې؟ او بالکل دې ځای خلک خو ماشاءالله ډېر تکړه دي پوه شوې. دوی خو چې دی مېلمنو ته خوشحالېږي. او بل دلته چې یو کور ته راشي او په کور کې نارینه نه وي په اصطلاح او یو وړوکی ماشوم هم واوسېږي یا مسافر وي یا بل څوک راشي، نو په کور کې که زنانه هم وي نو هغه ماشوم ته ډوډۍ ورکړي چې دا منډه بهر ور وباسه. نو دې ځای خلک ماشاءالله په اخلاص کې ډېر ښه دي. دا زموږ د ولسونو هغه میلمه پالنه څرګندوي، که زموږ ولسونه څومره میلمه پاله خلک دي. ته خو راغلی پژواک صاحب ځمکني توتان د نوش جان کړه، څنګه دي؟ یا تر اوسه خو مې یو دوه دانې خوړلي دي او دا اسلام رقم ماشاءالله دا زده که نه چې اوږده شوه ورنه موږ اتلي زمیني خو دا پخوي. نه خو د کمرې د ریکارډینګ نه مخکې ته ناست وګوره. دا خو چې دی وطني موجات دي که نه، دا به سړی وخوري. په همدې خاطر دي چې سړی وخوري که نه، ځکه که چېرته بازار کې دا بازار ته م راشي هلته یې خورو. دلته خو تیار تازه دي پټي نه ایستل شوي به ښه په خوند دي نوش جان دا الله پاک نعمتونه دي. بالکل مطلب په دې لاره کې تاسو ما سره زیاتی هم کړی وګوره، په یاد هم دی؟ هغه یو ډبې موږ راخیستو هغه ټول موږ نه وخوړل او ټول تاسو یې وخوړل، ما له بیخي پرې نه ښودل. اوس به دا چې دی دا غورې ما ولا رئیس خیل صاحب او حنیف وخورو دا مکمل ستا صحیح ده. خو بل به مطلب په مصرف کې به حساب وي. نه خو مصرف کې نه حسابېږي. خیر راځئ ځمکني توتان دا به نوش جان کړو، ځینې شاټونه دي هغه تاسو ننداره کوئ. د سره مخکې وغږېدو ځوان له کمالاتو ډک دی، له کمالاتو ډک دی، خو هغې وخت کې نه ویلې، کله چې ریکارډ بند شو پس د هغې راته ویلې. نو دا ځینې خبرونه لري، دا خبرونه به د ده واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه خبرونو کې باید تاسو ما مطلب دغه دی چې ټول راسه وخاندئ پکې او تاسو ورته غوږ شئ. نن 1405 د خوشحالۍ او د مینې او د غمونو څخه ډک ژوند دی. د سور د میاشتې 26مه نیټه ده. په لومړي سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کابل په ښار په 22مه ناحیه کې یوه لویه پېښه رامنځته شوې ده. د جلال آباد ښار په بهسود ولسوالۍ کې یو څو بمونو چاودنه کړې ده. په کندهار کې یو زیانمنې پیښې له امله له ډېرو انارو ته تلفات پکې اوښتې دی. اوس هم پوره خبرونه زه وایم شاذب احمد یم. د کابل په 22مه ناحیه کې یوه لویه پېښه رامنځته شوې ده چې په دغه پېښه کې 40 دانې غواګانې، 20 دانې غومبسې، 10 دانې چمچاران، 15 میږیان او 18 دانې مچان پکې په حق رسېدلي دي. د دغې پېښې مسؤلیت شلغمو په غاړه اخیستی دی. دغه جګړه چې د شلغمو غوښې ترمنځ روانه ده، د شلغمو ویاند ټیپرشاه موږ ته ویلي دي که چیرې زموږ برید د ناکامۍ سره مخ شو نو د ماتې په صورت کې له ګازرو هم مرسته وغواړو. او دا چې شلغم د سپکو درندو وسلو څخه کار اخلي، نو دې سره زموږ ویاند ډېرولي خبر راکوي چې په سیمه کې جګړه زور اخلي او لا د نورو جنګونو اختلافات زیات شوی دی.
دا چې په دغه جګړه کې یو څو دانې غومبسو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی، نو غومبران غواړي چې په شلغم باندې حمله وکړي، خو مګر وایي نشي کولی چې په شلغم حمله وکړي او په بشپړه توګه 22مه ناحیه د شلغم لاسته ورغلې ده او شلغم پکې خپل بیرغ اوچت کړی دی. 22مه ناحیه کې بس غرقه شوه. د جلال آباد ښار د بهسودو په ولسوالۍ کې یو څو بمونو چاودنه کړې ده چې په دغه چاودنه کې 42 چرګانو، 40 دانې مرغاویو او 12 شارګانو ته پکې خپل ژوند پکې د لاسه ورکړی دی. د سیمې نه زموږ ویاند خبر راکوي او وایي چې دغه پیښه پرون مازدیګر 5:55 چې رامنځته شوه چې مرګ ژوبله یې زیاته او زخمیان کم لري او اوس هم لا لټون پکې روان دی. په کندهار کې د یو زیانمنې پیښې له امله ډېرو انار ته تلفات اوښتی دی. دغه پیښه چې پرون ماسپښین 2:30 بجې رامنځته شوې ده، دغه پیښه چې پرون رامنځته شوې ده، په دغه پیښه کې 2 انارو خپل ژوند په دغه جګړه کې 2 انارو جل وخلی دي او 2 نور د ملاریا میسې له امله په حق رسېدلي دي. اوس هم اقتصادي خبرونه. یو ټولر توران 15 افغانۍ، بانجان چرک 200 روپۍ، لوړوګان من 20 روپۍ او 20 منه دال 4000 کلدارې او 100 منه دال 100 منه ټینډۍ $20. اوس هم د هوا حالات. سبا په کندهار کې اسمان شین وي، تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه یې 25 چې له امله به ټول زګرخیل د لمر پیتاوي ته ناست وي. او سبا په لغمان کې اسمان شین وي، تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه یې 44 چې له امله به ټول ډیرانونه ورخلي او 55 نسواران به په هوا کې ګرځي. او په سالنګ کې به د ډیرو واورې ورېدو له امله د 4 چرګانو زړه جام شوی دی او د 2 چتکو زړه ودرېدلی دی او د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یې -15 ده. په ننګرهار کې به اسمان برګ وي او د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه یې 25 ده. نور که باران ورېږي او که نه ورېږي هغه د الله کارونه دي. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د بهرني خبرونو ته. په لومړي سر کې امریکا غواړي چې د اسرائیلو سره لاس په لاس یو ځای او په ایران برید وکړي. د دې خبر په اورېدو سره یوازې 2 چمچاران له ایران څخه پاکستان ته تښتېدلي دي او ایران غواړي چې بیا هېڅکله دغه چمچاران پنجابان ته تښتېدلي او ایران غواړي چې بیا هېڅکله دغه چمچاران ایران ته رانشي. د چین یو ځای کېدل د ایران سره د چین یو ځای کېدل ټول امریکا لړزولې ده چې په دغې لړزېدو سره له امریکا کې له 2 شړندو څخه خپل امسا ورکه شوې ده او په اسرائیلو کې 14 چرګانو هګۍ کړي دي او یو شمېر نور له فارم څخه په بریالي توګه تښتېدلي دي. امریکا په دې خاطر په ایران سره برید نه کوي. وایي کچېرې له ناټو څخه وایټ وشي نو موږ به تباه کړي. او په پای کې دا خبر چې همدا اوس د پټي ته راغی، همدا اوس دا خبر چې پټي ته راورسېدو له ډېرې سختې جګړې له امله په روسیه کې له 2 ملخانو 4 چمچارانو ترمنځ د دغې جګړې د بندېدو خبر روانې وي چې په دغه جګړه کې د څو کاربوړو اختلاف پیدا کړي چې دا کاربوړي د اسرائیلو لخوا راغلي وو او یو څو غومبسو په دغه کاربوړو باندې بمبار کړی دی چې دغه ټولې غومبسې د ایران لخوا راغلي وي. نو ایران ته د بریا مبارک وي او موږ 2 ټول عمر ورپسې ده. بس الله دې ژوندی لري کړي. ورزش او نور من دي لیکلي. ته ودرېږه که نه وسړی، تا خو ماشاءالله ډېر ښه خبرونه ویل. د خبرونه ټول خپله لیکلي دي؟ دا ټول زه خپله لیکم، ما زه ډېر سره دي. خو په دې خبرونو کې دا بانجان ډېر ارزانه و چې دا ولې؟ بانجان دا خو دې سړي چې څوک یې نه خوري که نه زیات دي که نه؟ دا سوډانۍ کلي دي ځکه څوک نه خوښوي. ډېره مننه، ماشاءالله ښایسته خبرونه دي لیکلي. ټول د خپله لیکلي وو که نه؟ دا ټول زه خپله لیکم. خلک یې ماته ته موږ ته راوړه خو زه په اسانۍ چاته نه ورکوم ځکه چې او دا زار وخت یې وایم دا کله کله چې لږ ارزښت یې ډېر وي چې هر وخت یې بې ارزښته کېږي. بس موږ ته د وړیا ویلې. بس تاسو دپاره مې چې تاسو خوشحاله شئ، تاسو خوشحاله لکه موږ چې خوشحاله یو. ډېره مننه، موږ ارزښت هم وساته ګوره ښه. بس خیر رسي، هر کله راشئ. ډېره مننه. هم ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. تاسې ځمکني توتان ګورئ، دلته یې راوړل په کارتنونو کې بند کړي دي. دا به بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو ته لېږدوي. موږ هم راغلو په دغه ځای کې مو ستاسې لپاره یوه ځانګړې خپرونه ثبت کړه. یوه یادونه کومه، زما له ټولو هېوادوالو غوښتنه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ، هڅه دا وکړئ چې له خپلو وطني تولیداتو له خپلو وطني حاصلاتو استفاده وکړئ په دې خاطر چې د دې ګټه زموږ هېواد ته رسېږي، زموږ هېوادوالو ته یې ګټه رسېږي. که د حاصلاتو برخه ده، دهقان
شپه ورځ خواري کوي په یو فصل باندې تر څو هغه په حاصل ورسیږي دته حاصل ورکړي او دی ترې د کال په پای کې ګټه ترلاسه کړي. نو تاسې هڅه او کوشش همدا کوئ چې له خپلو وطني تولیداتو او حاصلاتو استفاده وکړئ چې زموږ خپلو هیوادوالو ته ګټه ورسوئ. دا و نو زموږ د نن ورځې خپرونه په دې هیله چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه زلمی زال ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښې چارې ښه وخت د الله په امان.